اوكي بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن مو درس څه شي کې دی وین ورډ کې دی سیدا زه راځم د رن کمانډ څخه وین ورډ را اوپن کوم سیدا رن کمانډ دی کنه مشه ده کنه قبل کمانډ دی تیر ځل مو درس ریفرنسز ختم کړو نن وایو میلینګز اصل کې موږ سره ګورئ یو میلینګ دی یو میل دی موږ سره شی دی میل دی یو میلینګ دی موږ سره شی دی میلینګ دی موږ سره صحیح شو میلینګ او بل چې دی موږ سره ایمیل دی چې دی ایمیل صحیح ده اورېدلی به مو وي که نه میل اصل کې لیږلو په معنا ده یا د یو خط په معنا ده صحیح ده میلینګ معنا دغه خط لیږنه کنټینوس فارم دی صحیح شو جاری فارم دی دی سمرا میل خط ته ویل کیږي میلینګ دغه خط لیږنه یا دغه خط لیکنې ته میلینګ ویل کیږي ایمیل معنا الکترونیک میل ای اصل کې څه ته ویل کیږي الکترونیک څه معنا برقي چې کوم دی الکترونیک میل معنا په انټرنیټ باندې تاسو دا لیږئ را لیږئ صحیح ده نو راځو موږ سره په دې میلینګز کې لومړی موږ سره شی شامل دی کریټ شامل دی په کریټ کې لومړی موږ سره انولپس او لیبل دي انولپس د څه لپاره استعمالیږي انولپس نه دي هغه انولپس دي لومړی انولپ موږ د یو ساده مثال به درکم تاسو دغه د واده کارت لیدلې دی هغه پاسپورت چې وي هغه ته انولپ ویل کیږي وای ډیلیوري ایډرس یا یو څه چاته لګی کنه مثلا یو خط وي هغه چاته لګی چیرته لګی دلته معلومات ورکړي ډیلیوري پرسن هغه چاته لګی زوته مر هغه کس نوم مخ سره شي دی هغه کس نوم مخ سره خان دی هغه کس کوم ځای دی د فور ایگزامپل څه کار دی زوته مراشه هغه مخ سره شي دی یو فور ایگزامپل مخ سره زبرته مانیجر هغه مخ سره شي دی خان زور تراش ہوتے ہیں مینیجر دے گا مختصر شہر مینیجر دے مدیر دے مختصر صحیح شو موقع دے کم دے کے زور تے مراش جلال آباد کے دے رسر چیرتے رہے جلال آباد کے دے رسر صحیح شو آباد جلال آباد کے دے رسر خواہ دا موبائل نمبر ورسر لکی دا باسل کے پاک آغا مختصر رازی صحیح شو انفلپ بانے برازی آوز لکم فور ایگزامپل راشا زبا دا نمبر ورطو لکم دا نمبر شو زمان نمبر شو صحیح ده نو دغه څنګه کو دا ورته ډیلیور ایڈریس هغه کس ته چې لیږي د هغه کس نمبر دی صحیح ده په دې باندې پوه شئ بل لاندې خبره چې موږ سره ده دغه لاندې چې تاسو ګورئ که نه دې ته څه ویل کېږي دغه لاندې چې سره ښکاري زه به راشم ما دا به ختم شوي دی صحیح شو ښه ریټرن ایډرس که چېرته دغه خط ونه لیږل شي سیدا نو بیرته په کوم یو هغه باندې تاسو بیرته راشئ زه ورته راشه د چا په نوم فور ایگزامپل د ثناء الله په نوم دې بیرته راوګرځېږي صحیح شو ثناء الله څوک دی ثناء الله فور ایگزامپل هاست کوربه دی د ایمیل ښه دا چېرته ژوند کوي ورته راشه چېرته ژوند کوي کابل کیمپ کې ژوند کوي راسره کابل کیمپ صحیح ده دلته راځم هغه فون نمبر ثناء الله څه دی موږ سره فور ایگزامپل راشه دغه فون نمبر دی صحیح شو په دې باندې پوه شئ که نه ګورئ پریویو مخکې یې کتنه داسې سره ایټ الکترونیک پیسیج څه معنا دغه مایکروسافټ خپله داسې یو دې سره یو لیک باندې اضافه کوي در سره یو کنفرم یو کنفرمیشن دې سره اضافه کوي صحیح شو ومیټ معنا دا دی چې دغه ریټرن ایډرس ورته مخ آیا څنګه کوه مخ آیا ومیټ باندې کلیک وکړه ګورئ هغه ریټرن ایډرس به څنګه کوي در سره نه ښایي ریټرن ایډرس دا دی که نه ګورئ یو ډیلیوري ایډرس یو ریټرن ایډرس دی ډیلیوري ایډرس څه معنا هغه کس ته چې تاسې دغه انولپ لیږئ صحیح شو ډیلیوري کړس نه کس ته چې لیږئ او ریټرن ایډرس معنا چې هغه که چېرته ونه رسېږي یا دغه په کوم ادرس باندې بیرته ځواب درته درکړي صحیح ده نو دا بیا چې دی ریټرن ایډرس دی دلته ګورئ ایډ ټو ډاکومنټ دی او دلته آپشن دی او دلته ای پوسټر دی صحیح شو زه راځم ایډ ټو ډاکومنټ دی را سره څنګه کا ایډ کا راشه ډیزاین دا ایس کا صحیح ده نو ګورئ یو انولپ را سره جوړ شو پام دی ورته په دې باندې پوه شئ انولپ دی ګورئ دغه لاندې اوس موږ سره څنګه انولپ دی دلته زه لاندې راغلم ما ایکول RAND ما واخیسته صحیح شو ما یو موضوع دلته تشریح کړې ده فور ایگزامپل راشه یو 20 پیراګراف موضوع ده دا مې دلته دې ته تشریح کړه نو اوس که چېرته تاسې راشئ زه به وګورم دا راسه واخله ګوره دې دپاره دغه پاس څه دی انولپ باندې موجود دا څه ښکاري که نه معنا دا ده چې د دې دپاسه دا یو انولپ دی دا په دې کې څنګه دی بند دی له دې نه وروسته بیا دا څه دی په دې کې موږ ایډرس ورسره ورکړی دی په دې باندې پوه شئ نو دا موږ سره څه خبره شوه د انولپ خبره شوه صحیح ده انولپ باندې پوه شئ ګوره دغه ریټرن ایډرس دی د دې ځای هم تاسو پکې تغیرات راوستلی شئ ګوره دې ځای هم ورته اضافه والی او کموالی پکې راوستلی شئ سمه ده په دې باندې پوه شئ
نو دا موږ سره چې دی دا موږ سره دی ریټرن ایډرس او دا هغه کوم یو دی یو ریټرن ایډرس چې په کوم ایډرس باندې بیرته موږ ته جواب راکوي او یو چې دی څه شی و یار ډیلیوري ایډرس څه شو ډیلیوري ایډرس موږ سره بل خبره د لیبل ده د لیبل هم موږ سره عین خبره ده سیرا په دې کې موږ سره لیبل هم لګيږي زبر شما ونبرټ کلوز کړه تاسو دا به بیره وکړئ ها زبر شما چې تا میلینګ سټامپ میلینګز کې بل خبره موږ سره لیبل دی په دې باندې تاسو لیبل غوندې لګوي لیبل غوندې موږ کتل لیکنه مو لیکل ګورئ هغه تاسو رس یو لیبل غوندې یو څه پورې نسب شوی لکه دا وګوره دا یو لیبل دی سیدا دلته نور تاسو وګورئ دې چې د غزنه پورې وصل شوی وي دا یو لیبل دی مثلا یو څه محصولات وکنه هغه پر خپل بیل وصل وي دا چې دی یو لیبل دی سیدا د وخت سره دا تاسو چاپ کولای شئ سمره اوس یو چې تاسو وګورئ کنه مثلا واښي دغه محصولات لکه مثلا د خوراکي توکي خرڅ هغه له پاسه یو لیبل غوندې لګولې وي هغه ته لګلې موري کنه صحیح شو نو یا په دې لیبل باندې الته ورته نوم اضافه کړو وي کنه چې فور ایگزامپل چیرې موږ سره خان دی موږ سره شری خان دی صحیح شو دا موږ سره چی دی فور ایگزامپل خان دی نه د دراشه فون نمبر موږ سره دغه فون نمبر دی صحیح شو راځي دلته دغه فون نمبر ور سره وایي د فون نمبر شو سره صحیح شو دلته نور معلومات ورته ورکړي لاندې سوې لاندې دا سوې کنه زبده خدغه سیمه ور سره اضافه کوي فل پیج اف سیم لیبل ام دغه ټول پیج را سره د لیبلونه ډک سې شو کني سنگل لیبل کې یو لیبل یو رو یو کالم کې راوځي ته مې شو راشه نیو ډاکومېنټ په نیو ډاکومېنټ کې را سره دا واخله دی باندې کلیو کا ته ګوره هغه لیبل ټول در سره راغلی پام دې ورته وس مثلا دا پرنٹ کې کنه چې شي کې پرنٹ کې راشه پرنٹ کا ګوره دا ساحه دی خو ته اوس کا سیرا افرم دا دوی انتخاب کا دا انټر باندې کړه دا دلته انتخاب کا پرېږ ده بس نو دا اوس لیبل شي موږ سره سیدا تاسو دې څنګه دا کټ کول شي فور ایگزامپل دا موږ سره پرنٹ شولې کنه ورشه دا موږ سره تاسو پرنٹ کړی دا کټ کول شي او سبانه لګول شي سیدا نو دا موږ سره شي خبره ده د لیبل خبره ده سمرا موږ سره لیبل دی بس سمرا دی لیبل باندې پورا کار سره وکړي سیدا دا نور باندې ان شاء الله به سره وکړي